ماته د جانان د شنې روضې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې ماته د جانان ماته د جانان ماته د جانان د شنې روضې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې دا د محبوب پکې روضې نه چې چا پیره ده دا د محبوب پکې روضې نه چې چا پیره ده ډېرې د هغې ښکلې جنګلي خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې ماته د جانان ماته د جانان ماته د جانان د شنې روضې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې کله مدینه کله رایاد به مکه کړه کله مدینه کله رایاد به مکه کړه ماته د زمزم ښکلې چینې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې ماته د جانان ماته د جانان ماته د جانان د شنې روضې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې زه یې په خیالونو کې داخل ریاض الجنت ته کړم زه یې په خیالونو کې داخل ریاض الجنت ته کړم زه یې په خیالونو کې داخل ریاض الجنت ته کړم څو ځلې د هغې باغې چې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې ماته د جانان ماته د جانان ماته د جانان د شنې روضې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې ویلې دې کې لزر نه زیاته صحابان شته دي ویلې دې کې لزر نه زیاته صحابان شته دي ویلې دې کې لزر نه زیاته صحابان شته دي ماته دا بکی د مقبرې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې ماته د جانان ماته د جانان
ماته د جانان د شنې روضې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې زه یې لاس نیولې ګرځولم د یار کلي کې زه یې لاس نیولې ګرځولم د یار کلي کې ډېرې د هغې کوڅې کوڅې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې ماته د جانان ماته د جانان ماته د جانان د شنې روضې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې ما ورته غوږ نیولی و توبهګاره مړېدم پېنه ما ورته غوږ نیولی و توبهګاره مړېدم پېنه ټولې د هغې خوږې خوږې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې ماته د جانان ماته د جانان ماته د جانان د شنې روضې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې وکړې نن راته چا بیا د مدینې خبرې